د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د 22.15 میگاوات لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو د پیل پرانیسته وشوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري نن د روان 1403 لمریز کال د میزان میاشتې په 18مه نیټه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې له نغلو بند سره نږدې د 22.15 میگاوات لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو د پیل پرانیسته وشوه. د یادې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د کابینې یو شمېر محترمو غړو په کابل کې د ترکیې هیواد سفیر، د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازو او یو شمېر عامو هیوادوالو ګډون کړی و. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د پاک انرژۍ ارزښت ته په اشارې سره وویل دا د خوښۍ ځای دی چې نن په افغانستان کې د پاک انرژۍ یوه داسې پروژه پیلېږي چې هغه نه یوازې د چاپیریال ساتنې په برخه کې زموږ د هیواد مقاومت زیات او دغه انرژي په برخه کې د افغانستان اړتیا پوره کوي بلکې د نړیوال اقلیم په پاک ساتلو کې هم لازمه مرسته کوي. د محترم ملا صاحب په خبره د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي توګه پر وارداتي برېښنا زموږ اتکا راکمه او په کور دننه له موجوده سرچینو څخه خپله اړتیا پوره کړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د لمریزې برېښنا د تولید دا ډول پروژې په هیواد کې د پانګونې مقدار، تولیدي ظرفیت او د استخدام کچه لوړه کړي او همداراز بله هیواد څخه د اسعارو د وتلو مخه ونیسي چې دا به په لویه کې د هیواد له اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته وکړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په ملګرو ملتونو او د پاک انرژۍ پر ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پاک انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي او دلته ځنډېدلې پروژې له سره پیل کړي ځکه په خبره یې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر متضرر شوی. په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون په تخریب کې یې هیڅ ډول فعالیت نه دی ترسره کړی. محترم ملا صاحب زیاته کړه د نړیوال اقلیم ساتنه بې له کومې استثنا د ټولو هیوادونو ګډ مسؤلیت دی او پرته له استثنا ټول هیوادونه ترې متاثره دي. بناً دغه ګډ مسؤلیت ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته بلنه او ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په ټولو برخو په ځانګړې توګه د برېښنا په تولید کې د دوی هر ډول پانګونې او هڅو ته هرکلی وایي او د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې ورسره لازمه مرسته کوي. د یادونې وړ دی چې د 22.15 میگاوات لمریزې برېښنا د تولید پر پروژه د 78 ترکي او زولرستان داخلي شرکت له لوري شاوخوا 18 میلیون ډالره پانګونه کیږي چې چارې به د یو کال په جریان کې بشپړې او تر یوې اندازې به د کابل صنعتي پارکونو او همداراز عامو هیوادوالو د برېښنا ستونزې حل کړي.